سلامونه دوستان، په دې لږ تاسو سره ته روغ جوړ وای. دا چې دوستان تاسو ته ښکاره معلومات ما تاسو د باینانس او کریپټو کرنسي زده کړه کورس پیل کړی دی او دغه د نن ورځ دغه کورس وروستی ویډیو ده او له دې وروسته به موږ تاسو د کریپټو کرنسي ټریډینګ عملي کورسونه پیل کوو چې څنګه موږ ټریډ کولی شو، د ټریډ انالیسس، ټیکنیکل انالیسس، فانډامنټل انالیسس یا په ټریډینګ کې مهم موضوعات څه دي هغه ټول به له دې وروسته موږ شروع کوو په عملي توګه. خو نن ویډیو کې چې د باینانس زده کړې وروستی ویډیو ده، د ویډیو کې بعضې شیان درښایم موږ تاسو ورته اړتیا لرو. هغه کسان چې په انټرنیټي انلاین نړۍ کې کار کوي حتما یې دغو ته اړتیا پېښېږي. نو په دې کې په باینانس کې بعضې ګیفټ کارډونه دي یا بعضې کارډونه دي چې موږ تاسو کولی شو هغه واخلو، هغه ځای نه موږ تاسو خپل ضرورت پرې پوره کړو. لکه سره ولکه د محصول لپاره بعضې کارډونو ته ضرورت کېږي، هغه موږ د باینانس څخه اخیستلی شو. تاسو پیپال ته پیسو ضرورت شو کولی شئ کریپټو کرنسي USDT خرڅ کړئ، باینانس خپل پیپال ته باینانس څخه پیسې ولیږئ، ډالر ولیږئ. همدا قسم دوستانو بعضې نور کارډونه دي، لکه بعضې کسان اپلیکیشن جوړوي، ګوګل پلی اکاونټ لپاره USDT یا بیلانس پکار وي، اپل اکاونټونو لپاره یې پکار وي، دغه ټول تاسو باینانس څخه اخیستلی شئ. همدا قسم دوستان دې ته ورته بعضې کسان دي چې دوی په انلاین ډول دوی ګیمونه کوي، د ګیمونو لپاره ځینې شیان اخلي. لکه اوس تاسو ښه مثال پبجي ته وښیم، پبجي لپاره UC اخلي، تاسو کولی شئ باینانس څخه UC واخلئ، په ارزانه قیمت باندې خپل ګیم ته یې ولیږئ. همدا قسم د فری فایر لپاره ډایمنډ اخیستلی شئ او نور داسې ګیمونه دي لکه لیډو ګیم دی، نور شول. د هغې لپاره بعضې کوینونه چې کوم دي سکې دي یا د دوی خپل ځانګړي کرنسي دغه اخیستلی شئ، په USDT باندې هغه ته یې لیږلی شئ. همدې ته ورته بعضې اپلیکیشنان دي چې دوی هغې څخه تاسو پیډ پریمیم اخیستلی شئ. بعضې VPN دي، تاسو هغه VPN چې کله کار پکې کوئ ستاسو لپاره مهم وي، هغه فری ورژن کې دومره څه نه وي، یعنې تاسو غواړئ پریمیم ورژن د اپلیکیشن واخلئ، VPN پریمیم ورژن واخلئ یا بل کوم اپلیکیشن، هغه هم تاسو د باینانس څخه د هغې اخیستلی شئ. تاسو ته ځانګړی اکاونټ درکول کېږي، تاسو په خپل اکاونټ هلته پکې لاګین کوئ، یا تاسو ته کوډ درکول کېږي، هغه هلته په اپلیکیشن کې ریډیم کوئ او ستاسو په اپلیکیشن مو پریمیم کېږي. داسې ورته ډېر زیات موضوعات دي چې موږ تاسو کولی شئ په انلاین ډول د باینانس څخه واخلو. نو دغه ته وخت په وخت د خلکو ضرورت پېښېږي او ما ته هم زیات کسان میسیجونه کوي، بعضې شیانو پوښتنه کوي چې دا موږ څنګه کولی شو. په دغه ویډیو کې د دې په اړه معلومات درکوم چې دا باینانس کې موږ څنګه پیدا کولی شو، څنګه یې اخیستلی شو، ټول طریقه درته ښایم. او له تاسو کوچنۍ غوښتنه کوم چې دا ویډیو لازمي لایک کړئ، چې دا ویډیو تر نورو ملګرو پورې هم ورسیږي او چینل سبسکرایب کړئ که چېرې تاسو موږ په چینل کې نوي وئ، ځکه دې وروسته تاسو ته خوندور معلومات نور هم اپلوډ کوم. نو زه یم سید الله حسن، زه د موبایل سکرین ته تاسو ته پوره طریقه درښایم. نو دوستان د دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې باینانس را خلاص کړئ. کله مو چې باینانس را خلاص کړئ، باینانس هوم صفحې ته به راشئ. په هوم صفحه کې ګورئ موږ تاسو ته پورته د باینانس پې اپشن راځي، دغه د باینانس پې اپشن دی، د کوینچ کې تاسو ته ښکاري کوچنی د نوټیفیکیشن آیکن په خوا کې. کله مو چې دغه را خلاص کړ، په دې کې دوستان تاسو ته زیات اپشن راځي. که څه هم دا ټول اپشن ما تاسو د باینانس زده کړې په تېرو ویډیوګانو کې ښودلي، لومړنۍ ویډیوګانو کې. خو زموږ تاسو کار چې دی دلته دی هاټ ډیلز اپشن سره دی، دلته موږ تاسو راځو. په دغه باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، دلته به تاسو ته یو سټور راخلاص شي. نو ګورئ په دې کې سټور کې تاسو ته خو لومړی ښکاري د پبجي ګیم UC اخیستلو اپشن یې راغلی. نو په دې کې بېلابېل سټورونه دي، قیمتونه هم مختلف دي چې تاسو ته درکول کېږي. نو زه به تاسو ته هغه سټورونه ښیم چې هغې کې قیمتونه ارزان وي. نو دلته تاسو کتلی شئ چې مقصد دغه کې ډېر شیان دي تاسو اخیستلی شئ. اول خو یو دلته ته نیمګړتیا شته چې دې کې دلته کله کله وخت ورکول کېږي، تر هغه وخته پورې دې کې تاسو شیان نشئ اخیستلی. خو خیر زه به تاسو داسې سټورونه ښیم چې په هغې کې تاسو هر وخت لپاره هر څه اخیستلی شئ. نو دلته کټګورۍ راځي، مقصد تاسو په کومې کټګورۍ کې شی غواړئ، مقصد ګیفټ کارډونه غواړئ، تاسو ته ښکاري ټاپ اپ غواړئ موبایل یا نورو شیانو لپاره، ای کامرس دی، ګیمونه دي، نور داسې شیان کټګورۍ پکې راځي، الکترونکس دي ګورئ، ټریول لپاره. نو څومره چې تاسو وغواړئ په دې کې بېلابېل شیان راځي. دلته چې دغه وګورئ دلته نور سټورونه هم راخلاص شول، په دې کې زیات. دلته چې راشئ په دې مور بټن باندې ورته کلیک واخلئ، وی مور، دلته تاسو کلیک واخلئ. په دې کې بیخي ډېر شیان تاسو ته راځي ګورئ. نو داسې لاندې ورپسې ځئ، نو خورا زیات شیان دي چې تاسو په دې کې اخیستلی شئ. ګورئ د پیپال لپاره که تاسو USDT غواړئ دلته په اسانه طریقې سره اخیستلی شئ. په بای باندې چې کله کلیک ورته واخلئ، نو دې کې دوی خپل لارښوونه درته کړي چې په دغه طریقه تاسو دغه اخیستلی او خرڅولی شئ. ګورئ نو دلته تاسو کولی شئ هغه USDT ټاکلې اندازه واخلئ. اوس چې تاسو ته دلته ویلي چې موږ 11 USDT باندې تاسو ته $10 درکوو، دومره موږ در باندې خرڅوو. نو دلته لارښوونه درته کړي چې تاسو باید څه وکړئ. که تاسو په انګلیسي پوهېږئ دغه ځای نه اسانه طریقې د لیکنه ولولئ، په دې کې مکمل لارښوونه شته چې دغه په طریقه سره تاسو اخیستلی او هلته بیا لیږلی شئ. خیر نور سټورونه درته ښایم. راځو بیرته بیک شاته راځو.
نو کله کله که دغه ځای اویلیبل نه و زه به تاسو ته یو غټ سټور وښیم مارکیټ پلیس د باینانس خپل هغه ځای نه بیا تاسو شیان اخلئ هغې کې سټورونه زیات دي هر څه پکې ارزانه پیدا کېږي دغه سټور ریکمنډیشن سټور دی کله وي کله نه وي کله پکې یو ورځ وي کله پکې بل ورځ دا نن چې کوم دی سبا به دا نه وي بدلیږي نو اسانه کم دی اسانه دغه ته راشئ تاسو ته مارکیټ پلیس اپشن راځي دلته تاسو ښکاري دلته دی که دغه مارکیټ پلیس اپشن دلته نه و دلته یې راشئ په دې مور بټن باندې ورته کلیک واخلئ مور بټن باندې چې کلیک وکړئ اخر ته راشئ دلته تاسو ته مارکیټ پلیس راځي داسې تاسو ته ښکاري زه به تاسو ته یو بل اسانه طریقه وښیم ښه کله چې تاسو باینانس صفحه راخلاصوئ غواړئ مارکیټ پلیس خلاص کړئ نو د باینانس په دغه صفحه باندې لاندې تیزه ګوته راکړه شي که تاسو سلو داسې ډاون کړ نو صرف ریفریش کېږي خو که تیز هم داسې سوایپ کړ په چټکۍ سره مکمل سکرین نو دلته تاسو ته مارکیټ پلیس راخلاصېږي ګورئ موږ ته مارکیټ پلیس راخلاص شو دلته تاسو ته ښکاري نو په دې کې بیلابیل شیان دي خورا زیات دي اول خو دلته تاسو ته کټګورۍ راځي دلته تاسو ته ښکاري کټګورۍ په دې کې کوم شیان تاسو غواړئ د خپلې کټګورۍ مطابق یې کولی شئ او تر ټولو غوره برخه چې دلته پکې ده هغه د پورته د سرچ ایکن دی تاسو دلته ښکاري د سرچ ایکن په دې کې د خپلې خوښې هر څه سرچ کولی شئ چې کوم تاسو غواړئ د خپلې خوښې مطابق سرچ کړئ نو زه مطلب اوس تاسو ته وایم چې زه غواړم د گیم لپاره یو څه یو سی واخلم د پبجي گیم لپاره یا هم په دې کې هر څه چې تاسو په کار وي زه اوس تاسو کوم شیان وښیم خو چې تاسو څه ته ضرورت وي هماغه شیان دلته سرچ کولی شئ ورته د هر گیم لپاره کوم وی پی ان په کار وي کوم اپلیکیشن پریمیم اخلي خو چې کوم اویلیبل دلته پکې وي ټول سټورونه درته راځي نو تاسو کولی شئ زه به دلته تاسو ته یو سټور وښیم دغه ټیکن سټور په نوم چې دی دغه د پبجي گیم لپاره یو څه اخیستلو یا د فری فایر ګیمونو لپاره چې څومره شیان ستاسو په کار وي هغه په دې کې ډېر اسانه پیدا کېږي او تاسو یې ارزانه پکې اخیستلی شئ نو دلته به تاسو څه کوئ را به شئ که دغه لیست کې تاسو پیدا نه کړ په دې پورته سرچ کې تاسو صرف دغه سرچ کې ورته ټیکن سټور ولیکئ دلته ورته ولیکئ ګورئ ټوکن سټور نو کله مو چې دا ولیکم سرچ یې کوئ تاسو ته به دغه راشي مستقیما دلته راغی نو دا کلیک کړئ کله مو چې دا کلیک کړ دلته تاسو په اسانه طریقې سره په دې کې بیا بیلابېلې کټګورۍ راځي نو دا کټګورۍ بیلابېلې دې کې ډېر شیان تاسو اخیستلی شئ د ګوګل پلی سروس اپل سروس نور ټول شیان پکې شته هغه چې څومره ستاسو په کار وي زموږ تاسو ته په کار دی د گیم اپشن ګورئ د گیم لپاره دلته په سی آر باندې کلیک واخلئ یا دلته سرچ کې ورته دلته به زه کلیک واخلم تاسو ته به وښیم سرچ کې تاسو جلا جلا هر گیم سرچ کولی هم شئ چې کوم په دې کې اویلیبل دي ټول تاسو پکې په دې کې تقریبا خورا ډېر گیمونه راځي چې څومره گیمونه ستاسو د اړتیا وړ دي ګورئ هغه ټول پکې دي لکه تاسو ته ښکاري فری فایر پکې دی کال اف ډیوټي پکې دی دلته چې لاندې راشئ پبجي گیم پکې دی د نور چې څومره دي تاسو ټول پکې تللی شئ موبایل لیجنډز پکې دی نو ډېر دي خیر زه به دغه پبجي گیم یو تاسو ته کلیک کړم او دغه کې طریقه درته ښیم څنګه یو سی اخیستلی شو نو را به شئ دلته به تاسو کلیک واخلئ کله مو دلته کلیک واخیستم په دې کې یو سی تر ټولو ارزانه اخیستل کېږي په نورو کې شپېته یو سی تاسو ته په $1 درکول کېږي په دې کې شپېته یو سی تاسو ته په $0.8 باندې درکول کېږي کله چې تاسو دغه بټن کلیک کړئ نو دلته تاسو ته څه وایي چې تاسو تر دغه یو سی اخیستلی شئ اوس شپېته یو سی ده دلته 300 پلس 15 یو سی مقصد 315 یو سی ده او 680 یو سی ده د 1300 یو سی ده 3850 یو سی ده نو دغه نور تاسو خپل حساب ورته کوئ اخر تر تقریبا 1,500 پورې یو سی تاسو په دې کې اخیستلی شئ چې کوم پیکیجونه ستاسو خوښ او خپل ځان لپاره ملګرو لپاره چې هر چا لپاره تاسو اخلئ اسانه اخیستلی شئ نو دې کې موږ اوس څنګه اخیستلی شو را به شئ ګورئ زه اوس غواړم 80 یو سی واخلم دلته به راشئ 80 به انتخاب کړئ سلیکټ او راشئ په دغه کارډ اپشن باندې کلیک وکړئ په اډ کارډ باندې کله چې کلیک واخیسته کې چک کش اوټ باندې کلیک واخلئ نو دلته تاسو ته وایي چې څو واره شپېته یو سی غواړئ ګورئ یو کارډ غواړئ که دوه غواړئ دلته تاسو که دوه واره درې واره شپېته یو سل شل یو سی غواړئ په یو واره اخیستلی شي 180 یو سی شوه 240 شوه مقصد دغسې تاسو کمولی زیاتولی شي خو زه یو کارډ غواړم زه وایم چې ماته صرف یو واره شپېته یو سی ولیږه دلته به تاسو خپل ایمیل ورته ولیکئ کوم ایمیل تاسو دا په یاد ولرئ تاسو به دلته فعال ایمیل لیکئ هغه ایمیل چې همداوس تاسو موبایل کې خلاص وي فعال وي ځکه چې دلته ستاسو ایمیل ته یو کوډ درځي ریډیم کوډ درځي مهمه نه ده چې تاسو په کوم ایمیل باندې پبجي گیم لرئ هغه ولیکئ د باینانس لرئ هغه چې هر ایمیل وي صرف فعاله ایمیل ولیکئ بیا دلته دغه لاندې خانه راځي دا به چک کړئ او دلته په باینانس پی بټن باندې به ورته کلیک واخلئ کله مو چې پی بټن باندې کلیک واخیستم
نو تاسو به دلته څه وکړئ، اوس د خپل تاسو ته وایي چې موږ درنه 0.8 کټ کوو. آیا غواړئ چې دغه ټیک انسټیټیوټ ته تاسو ورکوئ؟ موږ ورته وایو چې هو، د بالکل باوري تاسو ته کوډ هر څه درکوي. دغه چې باینانس کوم راغلي ټول اکثره باوري دي. تاسو په خپل پین کوډ سره ورته تایید کړئ چې کوم پین کوډ تاسو لرئ د باینانس یا په فنګر سره. نو دغه وشو. اوس بیرته دلته راشئ تاسو دلته تاسو ته ښکاري زموږ کارت چې دلته راغی، دلته تاسو ته ښکاري قسم دلته چې اوس کلیک وکړئ دا به امټي ښکاري، خو دلته ستاسو کارت ځپه شو. که اوس چېرته ستاسو خپل آرډر پکې ګورئ چې زموږ آرډر سم دی نه، دلته په راشئ آرډر برخه باندې کلیک واخلئ. کوم د کلیک وخت خپل ایمیل ورته ولیکئ. نو زه دغه ایمیل ورته لیکم. کله چې تاسو ایمیل ولیکه نو په کنټینیو کلیک واخلئ. ستاسو ایمیل ته یو کوډ ځي، نو ګورئ خپل ایمیل ته به ستاسو ته یو کوډ درشي، تاسو خپل آرډرونه پکې کتلی شئ. نو زه به دغه کوډ چک کړم. موږ ته دغه کوډ راغلی ده، نو دا به تاسو کافي کړئ، دلته به ورته پیسټ کړئ دغسې. نو کله مې چې کوډ پیسټ کړ په کنټینیو باندې کلیک واخلئ. نو ګورئ ما زیات یوسیان اخیستي دي دې لپاره. د نور آرډرونه چې کوم دي ټول کمپلیټ شوي دي. ګورئ ټول کمپلیټ دي. دا وروستی یو چې موږ اوس وکړ په پینډینګ حالت کې ده، او دغه زموږ تاسو نوی آرډر د لګېدلی دی. تاسو ته وایي چې تاسو 80 یوسي لپاره آرډر لګولی دی. یو کارت ټوټل 0.8 یوسي تاسو نو پیسې پرې مصرف شوي دي، او دا به تاسو ته رسېږي څومره وخت کې؟ نو تقریبا تاسو به چې آرډر ولګوه تر 30 دقیقې پورې په جریان کې، کیدای شي 15 دقیقې وخت ونیسي، 10 ونیسي، خو تر 30 دقیقې پورې تاسو ته ایمیل کېږي، په ایمیل کې کوډ درکول کېږي. نو زه به ویډیو له سکیپ کړم تر څو موږ ته دغه کوډ راورسېږي. ښه دوستانو، دغه د موږ ته کوډ راغی تقریبا 8 دقیقې یا 7 دقیقو پر وخت ونیو، خو دا وارې زر راغی. نو دلته چې تاسو دغسې ایمیل راشي، دغه ایمیل دی. نو په دغه ایمیل کې تاسو ته خپل ایمیل ښایي، هغه هر څه ډیټیل شته، خو زموږ تاسو کار چې دی دلته دی. نو دلته موږ دغه ځای د کوډ کپي کوو. دلته سره لیکل دي کوډ، دا کوډ دی. تاسو د په یاد وي دغه څخه تاسو صرف پبجي ګلوبل ته یوسیان اخیستلی شي. د نور کورین چې دی بیګمي دي نور تاسو نشئ اخیستلی، صرف ګلوبل دی. نو کله چې دا کوډ کپي کړ، اوس به څه کوئ؟ خپل د گیم آی ډي به هم کافي کوئ. گیم آی ډي زه کافي کوم، ما د خپل گیم مې دی. نو تاسو به راشئ خپل موبایل کې ګوګل ته به راشئ. دلته به تاسو ورته ولیکئ میډاس بای، دا به تاسو ولیکئ. د پورته سرچ کې موږ ته راغی، دا به تاسو ولیکئ، سرچ به کوئ. دغه لینک تاسو خیر په ډسکرپشن کې پرېږدم، هغه ځای تاسو زما ټلیګرام چینل څخه هم ترلاسه کولی شئ. دلته هم نو دلته مې چې کله کلیک واخیستم، تاسو دغه صفحه راځي. اول به دغه اکسپټ کوئ، کوکیز ورته بیا راشئ. دلته تاسو ساین ان بټن ښکاري، د کې تاسو لومړی خپل اکاونټ جوړ کړئ. نو که چېرته تاسو افغانستان کې هر ایمیل باندې جوړول شي، که افغانستان نه بهر په نور هېوادونو کې یاستئ، نو بیا تاسو په کوم اکاونټ تاسو پبجي آی ډي لرئ په هغه ورته لګین شي، ځکه کېدای شي تاسو بعضې ګیفټ کارډونه درکوي، یو سی فری درکوي، نو تاسو اخیستلی شئ که دغه ویب سایټ نه اخلئ. خو زه ورته یو ایمیل لرم، داسې لاګین کېږم. تاسو اوس طریقه درښیم په دې کې د اکاونټ جوړول طریقه. افغانستان کې خو دغه فری یوسیانې نه ورکوي، په نورو هېوادونو کې کېدای شي تاسو دغه ویب سایټ نه خپله یوسي اخلئ وي تاسو درکوي. نو زه پکې یو ایمیل انتخابوم. دلته دا به اوکې کوئ. تاسو مخکې به لاړ شئ. تاسو خدای صفحه دلته به تاسو خپل د زیږېدو ډیټ اف برث چې کوم دی هغه انتخاب کړئ چې کوم وي. مقصد تاسو چې هر یو انتخابوئ، زه به داسې انتخاب وکړم. دا به تاسو ټیک مارک او په ایګریک باندې کلیک وکړئ، کریډیټ اکاونټ باندې ستاسو اکاونټ جوړ شو. اوس بیک ټو شاپ اپشن ته راشئ. نو کله چې دلته راغلی، دغه د زموږ اکاونټ هر څه ترتیب شو، جوړ شو. اوس به دلته تاسو راشئ، دې کې نور ګیمونه نه تېر شي، ډېر ګیمونه دي. دا پبجي هاټ ته راشئ. دغه که دلته نه و تاسو کولی شئ دلته لاندې د لیست کې خپله وګورئ، چک یې کړئ، اخره پورې به تاسو ته حتمن وي. نو پبجي باندې موږ کلیک کوو، پبجي موبایل باندې. کله مو چې کلیک واخیسته، نو دې کې موږ ته داسې صفحه راخلاصېږي. ګورئ دغه د ټولو اول کار چې موږ کوو څه کوو، دلته به تاسو راشئ انټر پلیئر آی ډي، په دغه به تاسو کلیک ورته واخلئ. نو دلته مو چې کلیک واخیسته، اوس دلته تاسو د خپل گیم آی ډي انټر کړئ، په اوکې باندې کلیک واخلئ، یا خپل آی ډي یا د ملګري آی ډي، هر څه آی ډي چې تاسو دلته لاګین کوئ بالکل کولی شئ، کوم مشکل نشته. دغه زما آی ډي شوه. دلته راځم په دغه ریډیم برخه باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. کله مې ریډیم باندې کلیک واخیستم، نو دلته به لاندې راشئ، دغه برخه تاسو ته ښکاري، دلته به تاسو خپل کوډ پیسټ کړئ. نو زموږ کوډ چې دغه کوډ ده، نو دلته به کوډ تاسو ورته پیسټ کړئ. کله مو چې پیسټ کړئ، اوس تاسو ته وایي چې تاسو آیا غواړئ چې دغه آی ډي ته خپل 80 یوسي ولېږئ. آی ډي درته ښایي مکمل ډیټایلز دي، لوکیشن هر څه پکې موجود، چې هر څه سم وراشئ. په کنفرم باندې ورته کلیک واخلئ. کله مو چې کلیک واخیستم، او دې سره به ستاسو یوسي مستقیما هغه ته ولېږل شي. بس ډایرکټ
ولېږل شو. یو سی هغه ته لاړه اکاونټ ته. تاسو بیا خپل ګیم چک کړئ، دلته خپل ډیټایلز کتلی شئ چې ما دومره یو سی هغه ته ولېږلې. که چاته بیا سکرین شاټ ثبوت په خاطر لګئ، هم ځان ته هم ملګرو ته. اوس تاسو خو مقصد ځان ته ولېږل غواړئ، اوس دغه بل ملګري ته هم ولېږئ، د ملګري اکاونټ ته تاسو لېږئ. اوس بیا څه کوئ، رابشئ دلته په دغه آی ډي اپشن باندې به دوباره بیا کلیک ورته واخلئ. د هغه آی ډي به ختمه کړئ، دغه پر ځای به تاسو د ملګري آی ډي پیسټ کړئ، همدغه طریقه به وکړئ، یو سی به ور ولېږئ. نو دا خو د یو سی لیږلو طریقه شوه. راځو بیرته شاپ ته راغلم، په ټیک انسټول باندې کلیک کوم او یو بله برخه درته ښیم. نو په دې کې نور ګیمونه شته، مثلا فری فایر ډېر خلک کوي. اوس به وایي چې دغه ته موږ ډایمنډ څنګه اخیستلی شو. ګوره د دې ډایمنډ چې دي اسانه طریقه ده، یعنې په دې کې تاسو ته 100 ډایمنډ چې دي په 0.9 باندې درکول کېږي. دغه ډایمنډ مکمل ریټونه تاسو کتلی شئ، دلته تاسو اخیستلی شئ 100 200 لاس، همدغسې تر 2200 پورې ډایمنډ تاسو ملګرو ته لیږلی شئ. نو په دې کې د لیږلو طریقه بیا جلا ده. ما سره خو اوس د فری فایر کومه اکاونټ نشته، کاش چې راسره وای تاسو ته مې طریقه ښودلې وي، خو اوس یې نه لرم چې راسره وای تاسو ته مې طریقه ښودله. لومړی به تاسو داسې کار وکړئ، دلته به دا ډسکرپشن بند وي، تاسو به دغه ډسکرپشن راخلاص کړئ دلته. نو لومړی تاسو ته وایي چې ګو ټو دغه ویب سایټ ته به تاسو لاړ شئ، shopgrana.sgf دغه ته لاړ شئ. دوهم سټپ کې تاسو فری فایر سلیکټ کړئ. فری فایر نه وروسته خپل د فری فایر آی ډي انټر کړئ او بیا چې کوم تاسو کوډ درکول کېږي ګرانا پی پی سي، هغه اول برخې ته لاړ شئ. نو دلته بیا چې کوم کوډ تاسو درکول کېږي خپل پاسورډونه شیان ورکړئ. په هماغه طریقه تاسو فری فایر سره خو بلد وئ، ما خو فری فایر ګیم نه دی کړی. همدغه سټیپونه کمپلیټ کړئ او تاسو به خپل ریډیم کوډ درکول چې هغه به هلته ریډیم کړئ. نو دغه طریقه ده، په دغه طریقه تاسو کولی شئ. په دې کې زیاتره ملګري دي خپل موبایل ته ایزي لوډ کوي. نو زیاتره ملګري ایزي لوډ چې کوي نو دوی د باینانس پې څخه ایزي لوډ کوي، دغه ځای څخه. نو دوستانو دغه ځای نه تاسو ایزي لوډ مه کوئ، دلته تاسو ایزي لوډ ډېر ګران تمامېږي. نو دلته دوی راځي دغه موبایل ټاپ اپ باندې کلیک کوي او دغه ځای نه دوی غواړي خپل موبایل ته ایزي لوډ وکړي. خو دلته د ایزي لوډ کولو قیمتونه چې دي خورا لوړ دي. زه به همدغه ځای څخه تاسو خپله چې ایزي لوډ کوئ دغه هغه نه کوئ، بیټر فیل څخه. بیټر فیل تاسو لپاره اسانه شاپ دی، ایزي لوډ پکې ارزانه تمامېږي، تاسو نه فیس کم راځي. که دلته بیټر فیل نه د پورته سرچ برخې ته راشئ او دلته تاسو څه ورته ولیکئ، دلته به راشئ بیټر فیل به تاسو ورته صرف چې بیټر ولیکئ درته راځي. دلته تاسو ته راغی په بیټر فیل باندې ورته کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخیستم دلته به تاسو انتظار وکړئ چې ټوله صفحه راخلاص شي. بیا به راشئ په دلته دغه اپشن باندې تاسو ورته کلیک واخلئ او اخر ته راشئ، دلته تاسو ته اپشن راځي پریپیرډ فونډز، په دغه ورته کلیک واخلئ. په دې کې هم د باینانس پبجي لپاره یو شیان اخیستلی شي، خو دلته قیمت یې تمامېږي، درته دغه ځای نه مه اخلئ. افغانستان کومې شبکې ته لیږئ، تاسو ټولې شبکې پکې شته، مقصد روشانته، اتصالات، افغان بسیم، MTN، سلام، هر پکې شته. تاسو مقصد زه غواړم اتصالات یې ولیږم. نو دلته به تاسو لاندې راشئ، څومره افغانۍ غواړئ اتصالات ته ولیږئ، دغه ځای نه تاسو د خپل پیسو کچه انتخابولی شئ. نو مهمه نه ده تاسو به دلته څومره پیسې غواړئ هماغه ورته انتخاب کړئ، 50 داسې تر څومره چې تاسو غواړئ ټول پکې تر 2000 افغانیو پورې تاسو لیږلی شئ. کله کچه راکمیږي کله زیاتېږي، زه 50 انتخاب کوم. دلته به تاسو خپل نمبر ورته ولیکئ. زه مقصد نمبر پکې لیکم. کله چې نمبر ولیکئ راشئ په اډ کارت اپشن باندې کلیک واخلئ. بیا دلته تاسو ته کارډونه راځي، کوم پخواني کارډونه که تاسو اخیستي وي هغه ډیلیټ کړئ. نو دلته به راشئ چیک اوټ کلیک کړئ، چیک اوټ باندې کلیک واخلئ. دلته چې کلیک واخیستم دلته تاسو خپل ایمیل ورته ولیکئ. ما ایمیل خو مستقیما راوسته، هر ایمیل چې وي صرف یو ایمیل ولیکئ. دا خانه که ټیک مارک کوئ یا نه مشکل نه، مهمه نه ده، خو که دا ټیک مارک وي تاسو دغه بیټر فیل اعلانات راځي. راشئ په دغه کنټینیو وروستی بټن تاسو ته ښکاري، په پیمنټ باندې کلیک ورته واخلئ. کنټینیو ټو پیمنټ په دغه کلیک ورته واخلئ. کله چې دلته کلیک واخیستم اوس د بیټر فیل صفحه موږ ته راځي. دلته موږ ته د خپل تایید صفحه راغله چې تاسو موږ غواړو دومره پیسې غواړئ چې خپل نمبر ته ولیږئ ستاسو باینانس پې. نو راشئ دلته پې بټن باندې ورته کلیک واخلئ. کله چې پې بټن باندې کلیک واخیسته دوی درته وایي چې 50 افغانۍ بدل کړي، موږ درنه دومره USDC ډالر کټ کوو. نو دا به کلیک کړئ او دلته به تاسو خپل د باینانس کوم کوډ چې دی، پیل کوډ یا بل څه یا په فینګر لک سره به ورته تایید کړئ. نو بیرته به بیک شاته راشئ همدغه اولې صفحې ته. نو دا لږ لوډینګ اخلي او مستقیما دغه ده ډایرکټ کېږي په 2 سکندونو کې. موږ ته میسیج راغی چې تاسو ایزي لوډ وشو، دلته تاسو ته ښکاري موږ ته دغه میسیج راغی. نو په دغه طریقه تاسو دغه سایز څخه بالکل په اسانه طریقې سره ایزي لوډ مستقیما کولی شئ. هر سیم کارت ته خپل ځان او ملګرو ته هم کولی شئ. نو نور شیان دوستانو پکې خاص فکر کوم نه دی پاتې. که بیا هم چا سره کومه ستونزه وه
مشکل و ان شاء الله زه ستاسو خدمت کې یم. هر وخت چې تاسو کوم مشکل لرئ موږ ته کمنټ کولی شئ. ډسکرپشن کې زما د واتساپ ګروپ هم شته، ټلګرام چینل لینک شته، هلته راشئ ما سره اړیکه ونیسئ. ټلګرام ګروپ هم شته، میسیج وکړئ، پوښتنه وکړئ، زه به تاسو ته ځواب درکوم. نو نن ویډیو همدومره وه. نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. راتلونکې ویډیو به انشاءالله زموږ تاسو د کریپټو کرنسي او ټریډینګ اړوند وي چې څنګه موږ ټریډ کولی شو. هغې مسلکي زده کړه به تاسو ته درښیم. هغه کورس موږ سره تعقیب کړئ. دغه ویډیو ته لازماً یو لایک ورکړئ تر څو دغه ویډیو تر نورو ملګرو پورې هم ورسیږي. مننه که وختونه او ښې شېبې ولرئ.